بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. سورة قصص مکی سورت دے آیتون پکی اتیا رکوگانے پکی نہ دی پا ترتیبی مصحفی کی اتیشتم او پا ترتیبی نزولی کی نہت سلویختم سورت دے رست دا سورت نمل نازل شوے دیکھا. ربط او مناسبت د مخ کی سره داده او مغه پسې نازل شوی او ترتیب کې مغه پسې ده. ربط او مناسبت د مخ کی سره داده د سورۃ النمل اخیری آیت کې تیر شو سیوریکم آیاته الله بو اخی تاسو له نمونی د عذاب خپل. نو اس پدی سورۃ کې نمونه د عذاب ذکر کوي کنه هلاکت د فرعون چې الله فرعون هلاک کنه او بل نمونه کې هلاکت د قارون چې قارون هم الله هلاک کړی دی پزمکه کې الله نه استخر. نو نمونی د عذاب الله په دې صورت کې بیانوي. دویم دا چې مخکې سورۃ شعراء او سورۃ نمل دواړو سوراتونو کې د موسی علیه السلام واقعا ذکر شو. پدې کې اوس بیا ذکر کوي خو البته هغه سوراتونو کې د موسی علیه السلام د واقعي ابتدا نه ذکر دلته ابتدا ذکر کوي د ماشومتوب حالت التنو ذکر دلته بعینه هغه د ماشومتوب حالت ذکر کوي چې پیدا شو او بیا موسی علیه السلام ور الله په سره کې واچول چې دا په دریاب کې خوشی کا وغیرہ. وعدد دعوه د صورت تسلی د اهل حق لا پکامیابی سره ورسته د تیرولو د مصیبتونو نه په دعوت د توحید کې. مطلب دا دی د دې صورت دعوه دار چې الله و اے اهل حق کم خلق چې حق طرف ته دعوت کوي الله دوی له تسلی ورکوي چې زب اخر تاسو له کامیابی در کوم خو لک کړهو به تیروي لګه سختی او مصیبت په پزان باندې تیروي سخته به تیره کې اخرت کامیابی تاسو ده. دا درسونه د قران کریم چې وسنن سبا کیږي الحمدلله په هر جمعات ننګرهار کې خصوصا الحمدلله هر جمعات کې تقریبا درسونه د الله د کتاب شروع دي. کمزې کې د سبي خوانه کیږي او کمزې کې مسبخین خوانه کمزې کې ماخام ترجمه کیږي او کمزې کې سبي کالو سرم کیږي. نو دا درسونه چې دي دا د څه په اسانه نه دي شروع شوي. زمونږ مشران او استادان هغه د دې د پاره ډېر کړهونه تیر کړی دي د دې د پاره ډېر تکلیفونه تیر کړی دي. خلکو به باندې تهمتونه لګولې دي ټاپی په لګولې چې دا فلانه دی دا بستانه دی خلکو ور سره مړې ژوندې پرې خو خلکو د کلی نه ایستلیو په دې باندې چې تاسو قران څنګه راخله. دا قران راغستل به خلکو جرم ګڼه ترجمه له د عوامو کې ناستل دا به خلکو جرم ګڼه کفر به ګڼه دا چې څوارلس علمونه نه کړي هغه قران نه راخلي او څوارلس علمونه چا کړي خدا معنا چې بسره راخلې منو دا مقصد یو کړي. لیکن زمون مشران او علماء کرام هغه سختۍ تیرې کړي هغه خلکو د طرف نه بی عزت شو خلکو ولا خبره وکړي لیکن نتیجه الله سره وېستل کنه. اوس نتیجه وګوره چې دا څومره درسونه کیږي په دې کې د مشران او علماء کرام برخه شته ده ځکه هغه خلکو له الله کتاب په لاس کې ورکه ګوره. نو یقینا تکلیف او کړهو بسړې تیرې اول دا زمون ته طالبې زمانہ چې مونږ کم کسانو مرګړو پاکستان کې به سختي وي منډه ترډه بوي یو ځای لازم مدرسې لا بل ځای لازم مدرسې لا ډوډۍ هم کله میلاویږي کله نو د ګرمۍ او د یخنۍ تنظیم بنو دومره څومره چنن سبا دي. میر سمیع الحق سره چا ترجمه کړی دي نو الته بس د بوټو لاندې طالبان ماستی غریبانان پکې مکه نشته چرته یو څو پکې مخصوص جمعات کې خنور طالبان وړاندې پڅو کې یو بوټي لاندې ناسي څو بل بوټي لاندې ناسي او بس لګي درسونه وایي او لنګرم دا غس حالت د کچالته وخت تیر کړی بعضی کسانو چې بس تشیو بي نو پاغي باندې خلک وخت تیري. نو دا زمونږ د دې وز زمانه خبره ده په خو ډېر تکلیفونه. میر سمیع الحق صاحب سره چې ما درس کو باړي اغه کم برخیلونه براتلم بر کم برخیلونه نو تقریبا یو غنټه خو بلاره باندې زما لګیدل 15 منټه پیدل مزلو چې سټاپ لګوتم او بیا دا غینه پلین کوچ کې کېناستم تقریبا نیمه غنټه غي کې مزلو او بیا دا غي زنه بل بس کې وخته بیا سربند وکړو نو یو غنټه د یو خوانه مزل یو غنټه د بل خوانه مزل. نو دا کډاونه دا تکلیفونه دا خلا اسانه خبرې دي زموږ مشران او علما دین ډېر سخت تیری کړی دي. زمونږ یو استاد او صدر الشهید صاحب نوم یې دا خبره ترغیبا کوم چې تاسو له معلومات وشي چې دا قران کریم د سپه اسانه دلته نه دی راغلی. هغه خبره کوله وي ما درسونه ویل طالبې مې و
وای بس ډوډۍ باندې ملاوېدل یو کپ شرطه به ملاو شولا په نیمه خېټه به گزاره کوله یو ورځ مې وای د څه ګوتی واله شرطه لګ وړو کې کپ راوته ډوډۍ پرته وچه ډوډۍ و چې روان مې غسته چومې کتر ور سره بل خوا بل کپ پروتو چومې کته نورم پرته وډیر شي وای بس یو دوه کپونه مې تر واغسل نور مې پټا کړل وای مو یو خزانه مې پیدا کړه وای ما ویل خزانه مې پیدا کړه بس دا خو کارو شو ویلا بڑم دا مې الته په بو کې واچوله خوشته به مې لکه چرګان ولې چې موږ تاسو خوشته دا به خوشته شو لا پستا به شو لا د خوراک به شو بیا به مې او خړل وای چې کله به وګیا شم بس دا غزاله براله مو یو وړو کې کب مې تیر واغست وډیر خوشاله او مجدا خو سمزه پیدا شو نو دا کړهونه علماء کرامو مشرانو تیر کړی دي نو ځکه الحمدلله دا غوي هغه کارنامو نن رنگ را وړی دي او هر جمعات کې د تفسیر دوري کېږي او ترجمه شروع دي نو غرض مې داو چې الحمدلله نن سبا خو اسانتیا ده تکلیف نشته بس دغه تکور نه روان شو دل تراشه درس لکینه او درسم خصوري لاندې کېنه پکې لګېدلې برخشته خو اسانتیا غانې دي چې اوس هم څوک نزد کې نو دا زمونږ استادو بدبختی ده الحمدلله خپل وطن کې خسته مدرسې الله را کړو حق برسته علما را کړو که هغه سي ندي سیدا خو لیکن بیا هم یو څه ناڅو کیږي کنه چې سړی زګټه غستل غواړي نو فائدہ کیږي نو دعوت صورت دا و چې تسلی د اهل حق ولا الله وی چې اے اهل حق او علما او تاسو له بز کامیابی در کوم خلق مصیبتونه به تیر وای ښه لکه موسی علیه السلام له الله کامیابی ورکړه په دې صورت کې ذکر کیږي خو لیکن تکلیفونه برداشت کړ کنه کړهونه برداشت کړ هجرت وکړه الته مزدوری وکړه داغه نه بعد چراغ بیا د فرعون سره مقابله وشوي په اخر ولا الله کامیابی ورکړه په دنیا کې هم کسړې وګوري چې سړې وځي او لوی منصب لزان رسول غواړم زه د انجینر سم زه د ډاکټر شم لوی کرسي د مال ملاو شنو چې ځان او نه کړی بغیر د کړهو نه ګوره سړې انجینر کیږي نه ډاکټر کیږي نه لوی عہده او منصب ولا نه ملاويږي نو دا دعوه د سورت ده سورت تقسیم د درې بابونو اول باب 43 نمبر آیت پورې دی ښه د دې خلاصه دا اول ترغیب د قران کریم لا دعوه د صورت ذکر کیږي او د موسی علیه السلام د قصې اجمال ذکر کیږي پنځه نعمتونه په بنی اسرائیل باندې او شپږ سرکشۍ د فرعونانو د اول کې تمهید دی او به تفصیل شروع کیږي د وم آیتنا چې واقعه د موسی علیه السلام تقسیم د پنځو مقامات له بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربان دی خاص مهربان قاسم میم الله اعلم بمراده تلك آیات الكتاب المبین دا آیتون دی ته کتاب ښکار بیان کوونکی ترغیب د قران کریم له نتلو علیک من بیانو پتا باندې من نبأ موسی د خبر د موسی علیه السلام و فرعون او د فرعون بالحق پرشتیا سره ګوره دا دعوه د صورت دغه چې موږ بیانو پتا باندې اے پیغمبره خبر د موسی علیه السلام او د فرعون بالحق پرشتیا سره څه د پاره بیانو لقوم د پاره د تسلی د هغه قوم یؤمنون چې ایمان لري لقوم معنا لتسلیه قوم د پاره د تسلی د هغه قوم چې ایمان لري دا واقعه چې د مؤمنانو د پاره تسلی ده ان فرعون علا فی الارض پدی آیت کې اوس د فرعون شپږ جرمونه ذکر کیږي شپږ گناهونه د فرعونانو ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض لوی کړي واپس مکه کې تکبر کړي خدای ته دعوی کړي دویم داوا جعل اهلها او ګرځولی او اهلها اهل د دې زمکه شیعا مختلف ډلې فرعون ګرځولی اهلها اوسیدون کې د دې مصر شیعا مختلف ډلې مختلفو پارټیو باندې تقسیم کړیو د چانه خادمان جوړ کړیو او چاله لوی درجه ور کړیو یعنی انصاف نه وکړي چې کوم خپل قومین واغوی له لوی لوی عہده او منصبونه ور کړیو او بنی اسرائیل باندې به ظلمونه کول مختلف ډلې جوړې کړې وي یستضعف طائفه منهم دایدرین چې کمزور به غنل یو ډله منهم د دوینا یذبح العلول بی ابناءهم زامن ده غیدای څلورم ويستحيي او ژوندۍ به پر خود لنساءهم زنانه ده غیدای پنځم انه كان من المفسدين یقینا هو د فسادیانو نه داش بغم جرم فساد خو شرک کو کفر کو د الله نه بغاوت کړو ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض
په دې دوه آیاتونو کې اوس 15 انعامات ذکر کیږي په بنی اسرائیل باندې. الله وی منګه اراده کړې و چې دا کم کمزوري خلق دي بنی اسرائیل چې فرعون په ظلمونه کې چې دا موږ زور ور چې دوی له موږ قدرت او باچای ورکو او دا کم چې زور ور دي چې دا ذلیل او ختم کوه. اوس پورې خو فرعون ظالم دی زور ور دی بنی اسرائیل کمزوري دي خو الله وی منګه غواړو زمنګ اراده ده چې دا کمزور راخلم باچا کوم دا باچا راخل مزل کوم دا د الله قدرتونه دي کنه الله د سکی ښه زمنګ استاد په ژوند باندې منګو تاسو ولیدل چې باچایانو روسته بیا محبس کې پراتو روسته بیا محبس کې پراتو او کمزوري خلکو هغه الله باچایان جوړ زمنګ استاد په دې ژوند کې قصور سوچو کې د پاکستان باچایان چې وګوري نواز شریف اوس هم باچا دی او مخکې باچا وزیر اعظم او څو وخت کې محبس کې پروت وګور ډیر وخت جیل تیر کړ امدغه شانتا زرداری د بنظیر میړه هغه څو وخت جیل تیر کړي دا څو وخت صدارت هم کړي دی باچای وزیر اعظم هم امدغه شان بشرف وګور هغه څو وخت کې وزیر باچا او څو وخت کې بیا په محبس کې وسم پروت دی بندي دی د هندستان چې کوم دا اوسانه وزیر اعظم دی غالبا نریندرا مودي دا چې اول کې کله صدر اعظم شونو خبرې بیراتلی چې دا لارې چودي به د ریل ګاډي پټیشن باندې چې خرڅو غریب مزدور کار سړیو خو لیکن الله عزوی هغه د باچاک دا د الله قدرتونه دي چې غریب سړی راواخلي مالداري کې باچای کې باچا راوالي ذلیل کې نو نريد الله وی غواړو من انمن چې احسان وکړو علی الذین فهغ کسانو استضعفوا چې کمزوري کړي شي دي په الارض پزمکه کې الله وی من غواړو چې احسان وکړو په هغه خلکو چې کمزوري کړي شي دي پزمکه کې مراد ته نه بنی اسرائیل دي دا اول دویم دا ونجعلهم او منګه وګرځو ائمتن امامان د دین پیشوایان جوړ کو پیغمبران پکې جوړ کو ډیر پیغمبران الله بنی اسرائیل کې را لېږلي دي دریم دا ونجعلهم او چې منګه وګرځو الوارثین مالکان د زمکی چې د فرعون کوم مالونه دي او خزانی دي داغي مالکان دي څلورم دا ونمکن لهم او قدرت ورکو مونږ دوی لره فل ارض پسمکه کې یعنی بادشاہي ول ورکو پنځم دا ونوریا او منګه او خایو فرعون او هامان فرعون او هامان لا وجنودهما او د دې دوړو لخر لا منهم د دوی نه ما هغه کانو يحذرون چې دوی ته یریدل الله وي مونږ غواړو چې اوخه فرعون او هامان او د دوی لخر لا چې شی ولا اوخه ما هغه کانو يحذرون چې دوی ته یریدل چې د کوم شي نه یریدل الله وي مونږ غواړو چې امغه ولا اوخه د کوم شي نه یریدل دوی د دینه یریدل کنه فرعون خوب لیدلو چې د بیت المقدس د طرف نه اور راوچت شو د فرعونانو کورونه اوس وزول او د بنی اسرائیل کورونه ته بچ نو دا هغه وخت چې کوم معبرینو هغه ولا د خوب تعبیر ورکړي چې په بنی اسرائیل کې یو الګ پیدا کیږي او ستا بچي به ختمه ګوري نو دوی د دینه یریدل چې دا بنی اسرائیل کې یو الګ پیدا کیږي نو الله ومنګه غوښتل ونوریه فرعون او هامان چې فرعون او هامان لا د فرعون وزیر چې منګه اوخه فرعون او هامان لو د دوی لخر لمنهم د دوی څخه ما هغه څه کانو يحذرون چې دوی ته ډارېدل چې امغه شی ولا اوخه چې د کم نه یریدل پنځه وعدي الله د بنی اسرائیل سره وکړ په دې دوه آیتونو کې واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه اوس دغه وعدو د پوروالي د لپاره الله طریقه برابرای واوحینا ومنګه وحی وکړه لا معنا پسړه کې مواچول الی ام موسی د موسی علیه السلام مورلا د دې ځنه واقعه د موسی علیه السلام شروع کیږي دا تقسیم د پنځو مقامات له تر درې څلوي ختم پورې چلیږي پنځه مقامات دی اول مقام 14 نمبر آیت پورې دی د دې خلاصه ده کله چې موسی علیه السلام پیدا شو په دغه وخت کې فرعون امر کړو چې بنی اسرائیل کې کم الګ پیدا کیږي تاسو به قتل کوئ او وجه تاسو لما بیان کړ چې فرعون یې ریدو چې بنی اسرائیل کې د الګ پیدا نشي نو کله چې موسی علیه السلام پیدا شو مور ډیره غمجن و ډیره خفه و چې دا بو زڅ کوم نو الله ولا پزړه کې واچول چې د خپل بچی له دته ورکوا چې کله د پیره پیدا شي نو به صندوق کې واچل لکه سورته طه کې صندوق راغلو فقد فيه في التابوت چې په صندوق کې به واچو صندوق په دریاب کې خوشي کې دریای نیل کې خوشي کې بس نورته بیغم اوسخه اڅ غم او پروا اونکه
الله ورلویل چې دا به اوچتای فرعون او داغه عمل به اوچتای، خو لیکن دم دوی د پاره به دشمن جوړیږي. بے فکر اوسئ. امدسی وش موسی علیہ السلام په صندوق کې واچو، صندوق په دریای نیل کې خوشی. د موسی علیہ السلام یو خور وړه دی، خور لویلی د امر ولوي چې د خپل رور پسې دی ځه ته ګوره چې دا صندوق چرته ځي، خو ګوره پام کوه څوک دنه باندې پوي نشي، ګوره چې د خور د وړاندې بزي او دې صندوق لا پام کېخه. چې کله په دریاب کې خوشی کړ، د دریاب نه یو والا د فرعون کور لته لیوه. د الله قدرتونو لګوره چې دا صندوق پامغه والی باندې ور برابر شو، د فرعون کور لاړ. الته د فرعون خدمتګاران وینځ ناشته وی کالی او شیبل شی وینځل، صندوق جو ک تراوی پیش کمخ کې کور لوي وړو. د فرعون خزي آسیه بي لای او خود هغه چوکاته خلاص کړه، خسته معصوم دی پکې ګلاله. فرعون اراده وکړه چې دا معصوم قتل یې ور سره پیدا شو، لیکن خزا ولا مانع شو. خزا ورلوي الله پاک د آسیه بي په وزړه کې د موسی عليه السلام سره انتهایی مینه واچوله، ډېر په مینه شو. د معصوم ولا ډېر ګران شو. والقيت عليك محبه مني سوره طه کې الله وایي. نو دا خزا ورلوي چې قتل کوي ما یو خدا دا چې کې دې شي الله زمنګ د پاره د سترګو یخواله او غرضه فایده به موږ له اورسي. او دویم زمنګ بچي اسیم نشته، د فرعون بچي نه کېدل، زمنګ بچي اسیم نشته، بس دا به زمنګ بچي شي کنه. فرعون وی سیده بچ استا واخد. بل طرف د موسی علیه السلام مور چې د ډیره غم جنا ده، ډیره خفه ده او نګدی و الله وی کومنګه زړه کړه نه وی نګدی و چې حال ویل و چې دا زما بچی دی مال راکړه. زړه ډیر ورختا و چې زما بچی خو د دشمن کور لاړ، دا غچا کور لاړ چې هغه لګی د ماشومان وجني، خو الله په زړه باندې مضبوطواله راوړ. کله چې موسی علیه السلام دا غوي کور لورغی، ماشوم را واغستو، یو زنانه تیله اچته نه لري، بل زنانه تیله اچته نه لري، سینه د شانخ پریشان شو چې دا وڅو دا خو دې چاته نه لري. دی وخت دا خور راغله د موسی علیه السلام خور ولا وې زبتا سره یو قرانه او خیمه کنه کاغه له تاسو بوزه کې دې شي دا خزه ته واخلي. او هغه د فرعون ډیر خیر خوان خلق ډیر فرعون سره مینه ده. وې دا څوک دی؟ وې دا غشان دا قرانه د خپل مور ولا خودله چې کله هغه سینې لوا چوته اورود داغه ته واغست. ډیر زیات خوشاله شو فرعون ټول جو بس دا خو کار شو د خیر. نو د فرعون د موسی علیه السلام مور لوي چې ته بدل ته زمون کار اوسېږي او بس د ماشوم لبته ورکه. د موسی علیه السلام مور خو پوښتنه چې د خلق مال محتاج دی ولوي چې رزلت نشم اوسېدل، دا خو ورځ نه د دوه ورځې نه دي. ز خپل کور لازم ک بچي ما سره پرې دی مال راکې ما سره وي زب شو د ورکوم چې کله غټ کې بیا به تاسو له وسپارم. نو دوی مجبور ولوي بس سید یو اشرفي ولا مزدوري مقرر کړه، روزانه به ولا د هغه وخت مطابق یو اشرفي مزدوري ورکولا او خپل بچی له په خپل کور کې ته ورکو. د ګوره د الله قدرتونو لا چې هغه دشمن د په پیسو باندې الله را غټي او د کم د پاره چې د په زرګونو ماشومان قتل کړي او هغه بچي الله را غټي. نه د الله قدرتونه دی ګوره. دا د رسم آیت پورې ده. واوحینا او منګه پزړه کې واچول الی ام موسی د موسی علیه السلام مور لئن ارضعیه چې د بچی لته ورکوا شو د ورکوا. فاذا خفت علیه چې کله ویریږي په دی باندې فالقیه نو وای چې په الیم په دریای نیل کې په دریاب کې واچو. ولا تخافي او مېریګا د دې پړو بيدلو مېریګا د دې بچی په هلاکت چې ګنې دا به مړ شيریګا مخه. ولا تحزني او مغم جن کېګا د دې بچی په فراق او په جدای باندې. ان رادوه بشک من به واپس کو دا بچی الیک تعالی وجاعلوه او من به وګرځو من المرسلین د پیغمبرانو نه دا بچی به بیرته تعالی واپس راځي ګوره او من به د پیغمبرانو نه ګرځو. پدې آیت کې دوه اوامر دي ارضعیه او القیه. دو پکې نواهی دي لا تخافي ولا تحزني او دو پکې زیر دي ان رادوه الیک او بل وجاعلوه من المرسلین. فالتقطه نورا پورتک دا بچه آل فرعون دا فرعون کورانی دا فرعون چکم خادمان وغیره وغوی دا بچه را پورتک لیکون لهم دی لام للام عاقبت ویخا
انجام دا دے چې شی بو لهم د دوی د پاره عدو دشمن وحزنا او غم. انجام دا چې دا بچي به د دوی په د پاره دشمن او غم ګرځيږي. ګوره ان فرعون بشک فرعون وهامان او هامان وجنودهما او لخر د دې دواړو کانو خاطئین وو خطاکار یو معنا دار چې غټ مجرمانو د الله کفر کو شرک کو ګناهونه کول. او دویمه معنا دار چې دوی په دې کار کې خطا شو. دا کم کار چې ماشوم راواغست او په خپل کور کې لوی کوي او قتل نه کوي خطا شو په دې کې زګ ځان له سردردې جوړ. وقالت امرأة فرعون او ویلی خزد فرعون اراده وکړه چې دا ماشوم قتل کی. خزه ور پس را پاسې دل چې مې قتل کوه دا مال ډیر ګران دی. وقالت او ویلی امرأة فرعون خزد فرعون قرة عين لي یخواله دسترګو دلی زما د پاره ولک او استاد پاره زما استرګي به یخیږي کنه. لا تقتلوه مې قتل کا وعسى ان ينفعنا کی دیش من لفیده اورسی. دی خزی دا امید ساتلو چې کې دې شي الله به موږ له فایده او رسید دی بچی په واسطه سره. نو الله دا ګمان رښتیا کړه. الله ولا فایده ورکړه کنه دا خزه چې ودا مؤمنه واخه. دی په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی او په احادیثو کې د دې ډېر فضایل راغلي دي. ګوره چې په مقدس مکه کې یو څو خزی دي چې دا ډېر اوچته درجه و. یو مریم بیبي وا، یو آسیه بیبي، یو فاطمه بیبي، یو خدیجه الکبرى او بل عائشه صدیقه. دغه زنانو ډېر فضایل راغلي په روایتو کې. نو یو پکې دغه د فرعون خزم ده. نو دی ویل عسى کې دیش عسى ان ينفعنا کې دیشي فایده او رسي من لا او نتخذه یا به انسو من ولدن پزوي والی یا به منګه انسو ولدن د زوی په ځای باندې زمنګ بزویش. مفسرین و د فرعون بچینوخه وهم لا يشعرون او دوی نه پوهیدل په انجام. دوی په انجام باندې نه پوهیدل چې د دې اخیری نتیجه به څه راوځي. دا موسی علی السلام موږ سره بیا څه کوي خدوی نه پوهیدل. او دوی معنا دا چې دا خزه فرعون لوی چې دا به زمونږ بچی شي وهم لا يشعرون او خلق به نه پوهیږي. خلکو له څه پته د خلک وای چې د خپل بچی دی کنه بس پټ پټ باندې ولې چاره به څه پته نه لګي. نو خلکو له وای چې زمونږ بچی شوی دی نو بده سره بستا حیام لګه خوندې چې زګه دا فرعون نامرد او بچی نه کېدل. نو ستا حیا هم په لګه خوندې چې بچی شوی دی. وهم لا يشعرون او دوی نه پوهیدل. واصبح فؤاد ام موسى او سبا په وخت کې شو فؤاد ام موسى زړه د موسی علیه السلام د مور شو د موسی علیه السلام د مور زړه فارغا خالی د هر یو غمنا. ټول غمونه د زړه نه اوتل بس صرف د بچی سوچ ور سره وخا چې بچي به مې څنګه زکا بچي چې د امور ډېر زیات ګرانی. ان کادت نگدی ولا تبدی به چې حال اخکارا کړي وي نزدې و چې حال اخکارا کړي وي چې دا زما بچي دی ویلې لولا الربطنا کمن لکواله نه ورا وړي علی قلبها د دې پزړه باندې الله وي مونږه زړه کلک لتكون من المؤمنین د دې د پاره چې شي د مؤمنانو د ډلې نام. وقالت او ویل دی مور د موسی علیہ السلام مور ویل لاخته د موسی علیہ السلام خور د موسی علیہ السلام مور ویل د موسی علیہ السلام خور قصيه چې لاړه شا پدی پسې دی الګ پسې ضرور پسې دی. ففزرت به نو دی بقتل دی خپل رور لعن جنوبین دلرینا دی خپل رور لای قتل عن جنوبین دلرینا وړاندې تیروان و چې څوک را باندې پوی نشي. فقالت نو ویل وهم لا يشعرون او خلق په نه پویدل وړاندې زینې قتل وهم لا يشعرون څوک په پویدل نه چې دای څوک ده دای خور ده کنه. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم وحرمنا عليه او من بند کړیو په دې موسی علیه السلام باندې د حرمت لغوي معنا مراد ده. من بند کړیو په موسی علیه السلام باندې المراضع شود ورکون کی زنانا مراضع د مرضعه جمع من قبل د مور دراتللو نه مخکی چې مور لانه وراغله. فقالت نو ویل دی خور ولا ویل هل ادلكم اياز اخيمتا صل على اهل بيت يوكورني يكفلونه چې دی بچی تربیت بکای لکم استاسو د پارا وهم او دوی له دی بچی لرا ناصحون خیر خواهان دی یا وهم او دوی له دی فرعون لرا ناصحون خیر خواهان دی. دا کوم کورنۍ چې زتا صلی خیم دا د فرعون خیر خواهان خلق دي د فرعون سره مینه ده نو بس دا بزتا صلی خیم.
هغه ولول چې سید بس چراغ لا مور چرال الله چې تیلې واچوته اورود ټول خوشاله شو. فرددناه نو الله وي منګه واپس ک الی امه خپل مور لا. دا هغه وعده ده، هغه وعده الله پورا کړل چې کوم په 9 نمبر آیت کې ذکر و چې ان رادوه الیک من به تعالی واپس کو ګوره. فرددناه نو من واپس کدا بچ الی امه خپل مور لکه تقر عینها دې د پارا چې یخیږي سترګې د هغه ولا تحزن او نغم جنکیږي خوشاله وي. ولتعلموا د دې د پاره چې یقین او کې ان وعد الله حق چې بشک وعده د الله رښتیا ده. الله چې ور سره کوم وعده واپس کول کړي ور رښتیا ده ګوره. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات خلق نه پويږي د الله وعده رښتونی نه غني. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما. دې جنا دویم مقام دی د موسی عليه السلام د واقعي تر 20 آیت پورې. مخکی آیتونو کې د موسی عليه السلام د ماشومتوب حالت بیان شو. اوس د ځواني حالت بیانای ښه. کله چې ځوان شو الله ولا په د دین ورکړ. پیغمبر شوی اعلانو خامد سي په حواله الله ورکړل. نو یورزي خار لرا اوته د موسی عليه السلام د خلکو سره نه لګیدل ځکه د خلک مشرکان او د فرعون بندگی کوله. فرعون خدای غاڼه د موسی عليه السلام په ځړ کې الله نفرت د خلکو نه چولو. ځکه موسی عليه السلام اگر چې پیغمبر لا نو خو لیکن په دې خو کوی د کنه چې الله جل شانه بیل ذات دی. دا فرعون دا خدای نه دی. به ورځ د غرمې په وخت کې خار لرا اوته چې خلک نو وی قتل چې یو بنی اسرائیلی دی او یو قبطی دی. دا د فرعون چې کوم قوم دی د قبطیان وي. دوی دوړو سره لانجه ده. دا قبطی چې ظلم وکاو په دې بنی اسرائیلی باندې یو لوی پندو ولا وشابه د فرعون دربار لما سره وړي اخی نه شو. نو دغه بنی اسرائیلی د موسی علیه السلام نمرسته او غوښتل چې ما سره امداد وکړه دا ظالم مې نه پریدي. موسی علیه السلام ورغه ولا وې سم شاله که ظلم مکو پریدا دا سړی نه پرې. موسی علیہ السلام مجبور شو ځکه مظلوم دی، مظلوم بده ظالم د ظلم نه خلاصي. دی ظالم له سوق ورګ دی قبطی له د فرعون د قبيله چې کم سړیو چې سوق ورکا پسې مړ شو ختم شو. موسی علیہ السلام هم ډېر پریشان شو چې الله دا څه چلو شو. الله نه بخنه وغوښتل. سبا چې کله راوته موسی علیہ السلام خار کې ګرځي کی چوي کده به امغه سړی دی بل چا سره مشتو غریوان دی. یو خو په مړ بل چا سره مشتو غریوان دی چې جوړ کړي موسی علیہ السلام چې ال اخلاص میکړ. موسی علیہ السلام ولوي تډیر سره کې شيخه روزانه دی یو سره نه یو سره لا دی وته یی کمزور دی چا د زور نه یو لانجی کې هم کولانجی بیا کنه. بهرحال موسی علیہ السلام اراده وکړه چې بس دا سړی راونی سي دا ظالم دی اوس بیا هم څنګه کې اخلاص یې بیان. چې کله اراده وکړه چې دا ظالم راونی سي لری کې هغه ظالم ورلوي چې ښا پرون دی یو سړی مړ کړي نن معاملہ کا چې وجني یو مړی خو پرون کړي. دا خبره فرعون له ورسېده چې لکه مړی خو موسی علیہ السلام کړي. ابرون چې کوم قبطی مړ شوی او فرعونی خو موسی علیہ السلام وجلې. نو بس هغه په خپل منځ کې مشوره وکړه فیصله په دې وکړه چې بس موسی علیہ السلام اونې سه قتل کړي زموږ سړی وجلې. دغلت په دې دربارینو کې یو خیر خوا د موسی علیہ السلام موجود چې داغه د موسی علیہ السلام سره مینه و. هغه چې کله دا مشوره ووریدل چې د موسی علیه السلام د قتل مشوره وشوه په منډه منډه ځان را ورسو موسی علیه السلام لوي خپيو باس خلک دې پریدنه ګور. موسی علیه السلام ویل چې اوس کوم غوالار شم خو بس د الله په توکل باندې روان شو مدین په طرف باندې هجرت وکړه. دا د دې ایتونو خلاصه ده وګورئ. ولما بلغ هر کله چې ورسید موسی علیه السلام اشده خپل ځواني لا واستوى او برابر شو آتیناه ورک منگل حکمن پوه د دین حکمن طاقت د فیصلو و علما او پوه د دین مونږ ولا طاقت د فیصلو ورکو پوه د دین ورکړه پیغمبرینه د مراد ښه ځکه دی وخت لا پیغمبر نه دی ګوره. وکذالک نجزی المحسنین او د غشان من خسته بدل ورکو نیک عمل کوون غلام. ودخل المدینه او داخل شو خارلا چکم د بسر خارو ال داخل شو على حين غفلة وقت غفلت کې من اهلها د خار د اوسیدونکو على حين غفلة وقت غفلت کې من اهلها د خار د اوسیدونکو یعنی د سی وخت راغی چې خلک غافل او د غرمې ټیمو ځکه د غرمې وخت اکثر خلک خار ته نزي آرام کوي. فوجد فيها نو پیدا اکړل په دې خار کې رجلین دو سړی یقتتلان چې یو بل سره جنگ کوي
دو سړي وکتل یو بل سره جنگ کې لګي. هاذا دا یو سړی چې د میو شیعته د موسی علیه السلام د قبیلې نه دی، یعنی بنی اسرائیلی دی. وهذا دا بل سړی من عدوه د دشمنانو نه دی، دا بل چې دا قبطیو د فرعون د قوم نو. فاستغاثه الذي نددن مدد اغوخت اغسړي من شيعته چې کوم د قبيلې نو، على الذي د اغسړي په مقابل کې من عدوه چې د دشمنانو نو. پرې پوښولای چې کوم د قبيلې سړی واغي مدد اغوخت على الذي په مقابل د اغسړي کې من عدوه چې کوم د دشمنانو نو. موسی عليه السلام ورغی اول کې په قلاره باندې ویل چې بس پرې دا سړی ظلم مکو، لوی ګډه وې دا بوړي شابس هغه نه شوړ. نو موسی علیہ السلام خاول کې کوشش وکړ چې اخلاص کې واقع نه پرې خودنو. فوکزه موسی، نو سوق ولا ورک موسی علیہ السلام فقضى علیه، نو داغه کار تمام کو. سوق ولا ورک فقضى علیه، داغه فیصله وکړه مرش. قال اویل موسی علیہ السلام هذا من عمل الشیطان، دا کار د شیطان دی. په دې باندې به سوال لازم چې دینه معلومیږي چې موسی علیہ السلام ګناه کړی ځکه وې دا کار د شیطان دی. نو جواب داده چې شیطان له نسبت کړي دی خو ګناه نه ده. ګوره شیطان له نسبت کړي دی خدا ګناه نه ده. لکه اصحاب کهف د سوره کهف کې واقعات راشي و چې د موسی علیه السلام د مرګړي نه چې هغه مې هیر شو، هغه به څه وایي وما انسانیه الا الشیطان، چې دا زمانه شیطان هیر کړ. سره د دې نه چې هیر خو ګناه نه ده، خو لیکن شیطان له نسبت زکه کړي دی چې په مؤمن باندې کله تکلیف راشي غم راشي نو شیطان په خوشحاليږي. نو زکه وای هدا من عمل الشیطان، نور ګنا نه ده. ګوره دویم دا چې هاذا کی اشاره ده د غمړي لچ دا کم سړی مړ او عمل په معنا د لخر سره دی. هاذا د غمړي چې د من عمل الشیطان، دا د لخر د شیطانانو نه دی، دا د شیطانانو د لخر نه وکنه. انه عدو، یقینا دا شیطان چې د دشمن دی، مضل گمراه کون کې دی، مبین خکارا. قال رب انی ظلمت نفسی، قال اویل موسی علیہ السلام رب ای زما رب انی ظلمت نفسی، یقینا ما ظلم کړي په خپل ځان. دا معنا نه چې ګناه کړي ده، خو لیکن انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله له مقرب خلق دي چې لګون د خلاف اولا کارم او چې فورا الله له عاجزی کوي. خبره پوي کې کنه ظلم مادانه د چې ګناه کړي ده. اے الله ما ظلم کړي په خپل ځان، فغفر لي، نو بخنه او کمال فغفر له، نو الله ولا بخنه وکړه. ګوره کدا ګناه وې نو بیا کله چې سړی قتل وکي نو د الله په معاف کول خدا سړی نه معاف کیږي تر څو پورې چې د وارثان معاف نه کړي. د مړي وارثان چې ولا معافي اون کی یا دیت وانه خلې دې څخه نه معاف کیږي، دلته ولا الله معافي وکړي. نو معنا دا چې ګناه نه وکړه. انه یقینا دغ الله هو الغفور الرحیم، دا بخنه کون کې مهربان دی. قال اویل موسی علیہ السلام رب ای زما رب بما په سبب د دې انعمت علی، چې تا انعام وک په ما باندې، چې تا ما باندې انعام وک مال دې بخشش وک. فلن اكون ذبحت کل نشم ظهیرا، امداد کون کې د مجرمین د مجرمانو سرا. لکه څنګه چې د اوس ای الله زه د مجرم د مدد نه ساتلې، د مجرم سره امداد نه دی کړی بلکې د مظلوم سره امداد وکړه. نو فلن اكون ذب هیڅ کله نشم آینده کې ظهیرا امداد کون کې للمجرمین د مجرمانو. په دې مطلب پوښتنه لکه څنګه چې مې اوس د مجرم سره امداد ونه کو بلکې د مظلوم سره مې وکړه، آینده کې به ان شاء الله نکوم. فاصبح في المدينه، نو سباق موسی علیہ السلام فی المدینه په خار کې خائفا یریدو، یرا ور سره واخه چې اسنه د دې مر نه څوک خبر نشي، اگر چې دی وخت خو څوک نو. موسی علیہ السلام یریدو. یترقب انتظارک او د حالاتو، یترقب انتظارک او د حالاتو چې لکه څه بوس کیږي چې فرعون چرته زما د مرګ فیصله ونه کې ظالم سړی. نو فاذا بدغ وقت الذي اغكس استنصره، چې دنه مدد غوښته او بالامس پرون، یستصرخه چغي ولوالی، اغكس چې پرون ته امداد غوښته او یستصرخه چغي والی موسی علیہ السلام بل چا سره اعلان جواب الاخلاص نه. قال له ویلد موسی علیہ السلام چاله ویل. نو ظاهر دار چې ویل دی خپل مرګړی له خپل مرګړی وی. قال له ویل دی مرګړی له موسی علیہ السلام انک لغبی مبین، چې بشک تخامخ سرکش ښکارا. معلومیږي چې تا کې مرانشته دی ځکه روزانه ستا جنگي پرون دیو سره جنگونه دی بل چا سره جنگ دی نو تا کې مرانشته دی.
ورلوی انک لغوی مبین، بشکته سرکش ښکارا. او دویم قولدار چې دی بل سړی ته ویل حکم قبطی چو اغیله و چې ته سرکش ولی ظلم کې فرید دا سړی. فلما ان اراد هر کله چې موسی علیه السلام اراده وکړه ان یبطش چې انسی بالذی هغه کس، متوجه وسلی کې دوه احتمال دي ګوره. کله چې موسی علیه السلام اراده وکړه ان یبطش بالذی چې انسی هغه کس هو عدو لهما چې هغه دشمنو د دواړو، څوک مراد دی؟ یو قولدار چې دغه قبطی مراد دی. موسی علیہ السلام اراده وکړه چې دا قبطی را اونیسی چې دا دشمن دی د موسی علیہ السلام او د دې بل اسرائیلی، دا ډول دشمن دی کنه. نو دا معنا ده چې اراده وکړه چې را اونیسی هغه کس هو عدو لهما چې هغه دشمن دی د موسی علیہ السلام او د دې بل بنی اسرائیلی. سلام په خلاص شو، یعنی د چا د نیولو اراده وکړه؟ د دې قبطی د نیولو چې دا کم د فرعون د قبیله سره. نو قال هغه ورلوی یا موسی، اے موسی علیہ السلام، اتريد آیت غواړي ان تقتلنی چې قتل کې ما کما قتلت نفسا لك څنګه چې تا قتل کړو یو سړی بالامس پرون. دا ګمان وکړي چې لکه پرون کوم مړی شوی به مده کړو. دا خبره د ګمان مطابق وړه، یقیني خو نه و. آیت غواړي چې ما قتل کې لکه څنګه چې د قتل کړو یو کس پرون. دویم دا چې دا اراده وکړه موسی علیہ السلام ان یبطش بالذی چراونسی هغه کس، دینه مراد دغه اسرائیلی دی. دا پر اراده وکړه چې دا راونسی هو عدو لهما چې هغه دشمنو د موسی علیہ السلام او د دې قبطی. خبره پوه شو لیکنه اراده وکړه چې راونسی هغه کس چې هغه دشمن دی د موسی علیہ السلام او د دې قبطی، یعنی د خپل مرګړی اسرائیلی راونسی. د دې اراده وکړه زکه چې پرون دم جنگو نن دم جنگ دتا کې کار دی. دا پر اراده وکړه دا راونسی. نو قال دا مرګړی ولوي دا خپل قومي ولوي چې دا پرون اخلاص کړو. یا موسی، اے موسی علیہ السلام، اتريد ان تقتلنی، آیا غواړي چې ما قتل کې لکه څنګه چې پرون مړی کړي نن ما مړ کې؟ دا خو پرونه مړی معلوم وکنه. بس خلک خبر شو چې او مړی هوتا کړو. د خپل مرګ نه ولا کار جوړ شو. خلک وی چې د خپل لمن نه خلک ورخلی کنه. میر سمیع الحق صاحب ویل وای د کمکل دوست نه یو خیر دشمن هم خي. د کمکل دوست نه خیر دشمن هم خي. دا کمکل مرګړې دی پرو سره څومره احسان کړي دی، خو جنن لاس ورغوت کو یو تنبیه ولا ورکول. دا ولوي چې خلن ما قتل کې ټول خلک به خبر کو چې قتل موسی علیہ السلام کړي دی. خبره فرعون لو رسیدله. نور لوی اتريد آیا غواړي ان تقتلنی چې قتل کې ما کما قتلت نفسا بالامس لك څنګه چې قتل کړو یو کس پرون. ان تريد نغواړي ته الا ان تكون مگر دا چې جبارن زورور فی الارض پسمکه کې. ته نغواړي مگر دا خبره چې شی زورول فی الارض پسمکه کې. وما تريد ته نغواړي ان تكون چې شی من المصلحین د اصلاح کوونکو نه. ستا اصلاح مقصد نه دی. وجاء رجل من اقصى المدينه، دا خبره فرعون پورې ورسېدله چې قتل کو موسی علیہ السلام کړي پرونه مړي. هغه په خپل منځ کې مشوره وکړه او فیصله وکړه چې موسی علیہ السلام ونیسه قتل کړي. نو پدې کې یو کسو چې هغه د موسی علیہ السلام خیر خوا او په منډه راغی ځان راورسو. وجاء رجل اور هغه یو سړی، د دې سړی نوم حزقیل یا شمعون او یا شمعان ذکر شوی دی. رجل الله وی سړی راغی، نر سړی د زکه د نرتوب کار کړي دی کنه. الله وی راغی یو نر سړی من اقصى المدینه د مدخار د لری طرفنا یسعا چې منډه راواله زر راغی. قال وی یا موسی، اے موسی علیہ السلام، ان الملأ بشکا غټان د فرعون درباریان چې یأتمرون جرګه کوي بکستا په بارک لیقتلوک چې تا قتل کی. فخرج نعوذ انی لک بشک زستا د پار من الناصحین د خیر خواهانو نیم زستا خیر خوایم لا شوز. موسی علیہ السلام په مخ کې نم تیار پوي چې خبره باندې سي. نو یقین راغی چې دا خبره رښتیا ده. فخرج منها نووت د دې خارنا خائفا یریدن کې او يترقب انتظار کو د حالاتو. الله نے دعا اختلا. قال ویل رب اے زما رب نجنی مال اخلاص راک من القوم الظالمین د قوم ظالماننا. ولما توجه تلقاء مدین، دی زنا دریم مقام دے د موسی علیہ السلام د واقعی تر 28 نمبر آیت پورې. د دې خلاصه ده
موسی علیہ السلام د مدین په طرف باندې روان شو توکل په خدای یو شی مو سره نشته د سورلیشته د لارې نو ور سره د لارې خرچشته خو بس روان شو اته ورځې سفر دی د مصر نه تر مدین پورې کله چې مدین له اورسید الته یو کویو هغه باندې خلکو مالو وکاو څاروي یو دو زنانه ولیدلی موسی علیہ السلام چې هغه دی په لو بیر غریبانانه ولاړی د خلک مالونه وبکای او دوی سره مال دی هغه مال کوشش کوي چې وبوس کې دوی نه پری مال وبو طرف ته زور کوي ته ګید او دا دو جنہ کې چې دوی نه پری دي مال نیولې موسی علیہ السلام چې دا عجیب کار دی دا هغه به غیرت غوندي خلک خزي غریبانه نصیب لولاړی دی هغه نه پری دي ورغه د دې جنکونه پښتنه وکړه چې دا څه وجه تاسو دا مال ولې وبول نه پری دی هغه ورلې ویل چې بس من کمزور یو من له څوک بنه راکې زمون کور کې څوکشتانه دی چې راشي پلارم غریب زوړ سړی دی سپینګری دی هغه نشي راته من غراشو چې د خلکو نه بوکو کې کوم وب پاتې شو بس هغه بیا من راخلو د مال په وبکاو منګه انتظار کو موسی علیہ السلام الخا ویرا خوشی کې د مال را خوشی کې لاړ بوکای راوېستله مفسرونو دومره غټه بوکاو په دې کوی باندې چې پلسو کسو به راایستله موسی علیہ السلام ولا ځان له اودره دورا وېستله ټول مال ولا بکوي زی مال خوش دا جنکه چې کله کور لاړې پلار له څنګه د وخت رااله تاسو خو نور کړه نه وخت راتله کیسه ولا باندې دغه شان یو نیک سړی زموږ سره مرسته وکړه ښا موسی علیہ دا د جنکو پلار چې واغه شعیب علیہ السلام پیغمبر واغه شعیب علیہ السلام هغه پوه شو چې رادا کم نیک سړی دی او دا د دې ځای اوسیدون کنه دی دې خلک ډېر خراب یو لوري په سره اولې کله چې ورشه غولاو کچرش کله چې را اوغته موسی علیہ السلام راغی نو دی لورګانو کې یو لور ولا مشوره ورکړه پلار لا چې پلار دا زړې بزان سره مزدور ولی زکه یو خو طاقت والا دی مزدور هغه پکاري چې طاقت پکې کار کول شي بل امانتدار هم دی دا دوه صفاتونه پکې دي پلار یې خو خښوله موسی علیہ السلام لوي کستا خو خیدل تما سره مزدوری کې نو اته یا لس کاله به ما سره تیر کې زبې ولورم تعالی په نکاح درکم اته کاله به تیر او تاسو کاله ستا خو خله موسی علیہ السلام ولې بس خو خمید عمل ته ایثار شو لس کاله تیر کړه د موسی علیہ السلام سره د شعیب علیہ السلام سره به تن را روان شو پچا باندې ندی وخت ولا پیغمبر شوی دیم نو دی وخت لا پیغمبر دیم نو روسته به پیغمبر کیږي خچې دې ځنه کله روان شي مصر لذي پلار ولا الله پیغمبري ورکړي نو ولما توجه او هر کله چې مخې کو تلقا مدینا په طرف د مدین قال نو ویل عسى امید دی ربي زما رب ان يهديني چې وبخي مال سوا السبيل ني غلار بس روان شو توکل فقده ولما برد او هر کله چې اورسید ما مدین د مدین ابولا مدین کې او کویو وجد پیدایک علیه پدی کوئی باندې امتن یو ډله من الناس د خلقو یسقون چې ساروی او بکول مال او بکو ووجدوا پیدایک من دونهم د دوی ندی پلو امراتین دو زنانا تذودانی چې من کول خپل ساروی دی مال بو او بو طرف ته کش کو چې وبوس کی دی خو زبونه کول نه به پرې خدل نو موسی علیہ السلام حیران شو دا څه وجد قال وی ویل ما خطبكما څه حال دې استاسو د دواړو دی جنکو نه پښتنه وکړه څه وجد قالتا دی دواړو ورلو لا نسقي منغ نه وبکو خپل مال لا نسقي منغ مال نه وبکو حتا تر دې پورې یس ذر الرعاء او چې بیر تلاړ شي شپونکیان رعاء دراعي جمد چې بیر تلاړ شي د شپونکیان خلک لاړ شي بس دا خو نه کوي وبپات شي منغ وبکو نو سوال فراته چې پلارم ولې ناراضي رورم ولې ناراضي دوی جواب کوي ابون او پلار زمون شیخون بوډا دی کبیر سپینګری دی د ډېر عمر والا دی کبیر بوډا دی نشور هغه نشراته فسقا لهما نو موسی علیہ السلام ساروی او بکړه لهما د دې دواړو جنکو د پارا مال ولا وبک ثم تولى بیا پډډ شو ال ظل سورلا دونی یو سور او اغه لکینا زکه موسی علیہ السلام هم دې وګیم دې اتورزي سفر کړي په لګ باندې او دې استړیم دې ثم تولى بیا پډډ شو ال ظل سورلا فقال نو ویل رب ای زما رب انی بشک ظلما هغتا انزلت الیا چې تیرا الیګ مال من خیر څخوراک فقیر حاجت مندم الله شکایتو
دی خزل نه وي چې مال ډوډۍ راکې بل چاله نه وي ښه دا د پیغمبرانو هغه لوی شان دی الله علیه ویل چې اے زما رب انی بشک ظلم هغه ځل انزلت الیا چې ته راولېږې مالا من خیر څه خوراک فقیر ز حاجت مندم فجاءته نراغلا موسی علیه السلام لا احداهما یو په دې دوه جنکو کې یو راغلا تمشي چې مزلک او علی استحیاء ډیر په حیا سره ډیر په حیا باندې را روانه وا په قلار راتله د حیا نه کې خزه مزل معلومي د سی په ناز او کرشمو باندې نتل لکه څنګه چې بازي به حیا زنانه تیزی زی په قلار را روانه وا تمشي چې مزلک او علی استحیاء په حیا سره قالت وی ویلی ان ابي ګوره مخکې دواړه جنکې په یو ځای راغلي وي چې کله مال وبکاو ولی ځکه مال ډېرو یوې جلې نشو راوړی کنه نو دواړو راوړو اوس چار کله موسی علیه السلام له خبر ورکړي نو بس دیوی جلې کافی ده نو بس یو صرف راغله د دوی ضرورت نشته دی کنه دینه معلومه شو لا چې د خزو بغیر د ضرورت نه د کور نه وتل جایز نه دی دا خو ضرورت په بنا باندې راوته وي نراغ لا وجل تمشي چې مزلک وعلى استحياء پډیر په حیا قالت ویل ان ابي بشک زما پلار يدعوك اواز کوي تعالی پلار می دی غواړي پلار شعیب علیہ السلام دی ليجزيك د دې د پاره چې بدل درکې تعالی اجر ما مزدوری د هغه څه سقای تعالی نه چې تا مونږ لا مال وبکو چې مزدوری درکې تعالی اجر ما مزدوری د هغه څه سقای تعالی نه چې تا ساروي وبکړل زمونږ د پاره فلما جاءه هر کله چې موسی علیه السلام ورته راغی وقص علیه القصص او بیان او اغیلا پورا بیان پورا کیسه ولتی راکړه چې دا غشان زمې سره کې اوسېدل مو د سیمانه مړ او شو به هغه زما د قتل اراده وکړه او راو تختی ټول خبره ولا وکړه نو قال ویل شعیب علیه السلام لا تخف مېریګا ولو یریګا مخه نجوتا تا خلاصې بیا موندو من القوم الظالمین د قوم ظالمانو الله تخلاص کړ امام قرطبی سی وی چې کله موسی علیہ السلام ورغی شعیب علیہ السلام ولا ډوډۍ مخله کې خدای زکه وګیو کنه نو موسی علیہ السلام ورلوي چې موږ د دسې کورنۍ نه یو چې په ډکه زمکه سرو زرو باندې موږ خپل دین نه خرڅو زستانه مزدوری نه اخلم دا خو ما د الله رضا ده پرو بکړي مزدوری ده نه نه شعیب علیہ السلام ورلوي دا مزدوری نه ده بلکې دا خو زمونږ عادت دی چې موږ د ملمنو اکرام کوو ته خو ملمای کنه هغه نه باندې به ډوډۍ وخوړه قالت احداهما او ویلی یوی جلید دی دوارنا دیر جنکو کی وی ویلی دی خپل پلار لا یا ابت ای پلار استاجره دا سړی په مزدوري باندې اونې صد ځان سره مزدور کخه ان خیر من بشک غرا اغکس استاجرتا چته په مزدوري باندې نسی القوی طاقت والا دی الامین امانتدار دی ته چې د مزدوري د پاره نسی نو مزدور هغه غوړه دی چې طاقت پکې وي او امانتداري پکې وي او په موسی علیه السلام کې دا دواړه صفاتونه شته قوت هم پکې شته امانتداري هم پکې شته قوت د کوم ځای نه معلوم کړي جنکو او امانتداري د کوم ځای نه معلومه کړه قوت د دینه معلوم کړي چې موسی علیه السلام په یوازې ځان باندې د لسو کسانو بوکر اخودل نو قوت هغه ځای کې معلوم کړه او امانتداری دلته معلومه کړه مفسرین لیکي وای کله چې د اجلې ورله موسی علی السلام لوي چې زما پلار دی غواړي دوی چې کله را روان شو نو موسی علیه السلام دی جلال وي ته ما پسې روس راځه اسنه چې ستا کوم ځای کار نشي مال ما پسې روس راځه او مال لا خو نو دا جلې کوشش یې را ډېر امانتدار سړی دی نو پلار لوي چې دا سړی ځان سره مزدور کا ان خیر من زکا غره اغه کس استاجرتا چې ته مزدوري باندې نسی القوی قوت والا دی الامین امانتدار په هر مزدور کې دا دو صفاتونه پکار دي څوکم چې یو کار کوي دا دو صفاتونه پکې پکار دي ګوره اول صفت چې کوم کار کوي باید چې دې کار توان او طاقت پکې اسه نه چې پکار پويږي نه او بس ځان نوکر کې ځان بس یو ځای کې وربرتي کې ځان اون خلای تنخوای اوړي نور پکار نه پوي کار نشي کولای دا پکار نه او دویم د امانتداري صفات ګوره چې خائن نه غل نه ټګ نه امانتداري کوي دا دو صفاتونه نن سبا په اکثر خلکو کې نشته ځکه بیا اداري فساد هم دغه نه پیدا دی کنه
قال انی اريد شعیب علیہ السلام وی انی اريد بشک زغوارم ان او که حکا چې پنیکا باندې درکم تعالی احدى ابنتیا یول رزما هاتین دغدو کی یو دل پنیکا درکم علا پدی شرط ان تاجرنی چې تب مزدوری اخلی زمانه 8 حجج اتکالا بت زمانه مزدوری اخلی فان اتممت 10 کتا پورا کړ لس کالا فمن عندك استاد طرف نه یعنی دا اتکاله خو لازمی دی او باقی دو به استاف وخد دلته یو سوال مفسرین را نقل کړي چې شعیب علی السلام موسی علی السلام له ویزه تعالی ولور در کوم خو علی ان تاجرنی چې زما سره به مزدوری کې اتکاله نو سوال دا چې مہر چې دا خو د جلې حق دی د جلې پلار خو نشي اغسته نو دلته شعیب علی السلام ول څنګه وي چې ما سره به مزدوری کې او زه به تعالی لور په نکاح باندې درکم دا مہر شو په خبره تاسو پوهیږئ کنه مہر خود دی جلې حق دی دلته په شعیب علی السلام خپل مزدوری څنګه کوي چې ما سره به تکاله مزدوری کې او زه به لور درکم نو یو جواب علما دا کوي چې کې دې شي د شعیب علیه السلام په دین کې دا کار جایز چې د جلې مہر پلار واخلي دا به جایز زمونږ په دین کې دا چې پلار به نه اخلي جلې لبه ورکړي او دویم جواب دار چې نه کنه د دې مقصد خدا نه دی چې ته ما سره اتکاله مزدوری کې نو زه به تعالی لور درکم بلکې مقصد دا دی چې ته ما نه اتکاله مزدوری اخلي دا اتکاله چې ما سره مزدوری کې د دې به تعالی خپل عوض درکو او به بلور په نکاح درکم اخیل او بیل مہر ورکړي په دې خبره تاسو پوښولای کنه دا اتکاله چې ته ما سره مزدوری کې د دې به تعالی خپل مزدوری درکم او بیا چې تعالی لور په نکاح درکم اخیل او به خپل مہر ورکړي نو دا معنا ده علا ان پدې شرط جرنی چې تب زمانه مزدوری اخلی 8 حجج اتکالا فان اتممت 10 کتا پورا کړل لس فمن عندك نو استاد طرف نه دی نه دو کاله ته اختیار مند وما اريد زن غارم ان اشق عليك چې سختی حکم پتا ستجدني زرد چې تب ما پیدا کې ان شاء الله قد الله خو خی من الصالحین دني قانونا ورلو ان شاء الله زبتا سره خربيكم موسی علیہ السلام قبول اور قال اویل موسی علیہ السلام ذالک بیني بس دا وعده شل زما تر منځ و بینک او استا تر منځ ايم الاجلین کم یو په دې دوه نیټو کې قضیت چې زئی پورا کم یو په دې دوه نیټو کې دوه نیټې کمی شوي اتکاله ولس کاله کم یو په دې دوه نیټو کې قضیت چې زئی پورا کم فلا عدوان علی نزیته بنی په ما باندې زما خو خدا ګوره والله او الله پاک علامه په هغه زبان نه نقول چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دی علامه په هغه نقول چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دی فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا دې جن ذکر کیږي اوس د موسی علیه السلام د واقعي څلورم مقام تر درې څلوېختم نمبر آیت پورې د دې خلاصه دا ده چې موسی علیه السلام چې کله خپل نیټه مقرر کړله روان شو خپل کوروالا خزم ور سره د موسی علیه السلام سره لارې کې او روان شو مصر ته ځيخه دې ځنه بس روان شو زیبیر ته مصر لا زګه دا خو د مصر نه راغلی او کنه ډیر وخت تیر کړل لاس کاله مصر طرف ته چې ته پلار کې کوه تور پنامه غر راځي اغه زین ولا رڼا ولا ښکارا شول دوی ویل چې ګینه دا اور دی یخنیم شوی وا او بل لارته ورک شوی و نو خپل خزل وی چې تدل تکینه زور زم دلته رڼا لا چې ورغه الله جل شانه هو له پیغمبري ورکړه आवाज ولا وش او دو معجزي ولا الله ورکړي یو معجزه د امسا او بل معجزه د ید بيضاء د لاس معجزه دا ولا الله ورکړي او الله جل شانه ورته فرمایل چې تاسو لاړ شئ فرعون لبلار شي وغیله به دعوت ورکړي زما د اولوهیت ورلبوي چې د خپل سرکشي پرېده موسی علیه السلام د الله نه دعا وکړه چې اے الله یو خبره خدای را چې ما پاغوي کې سړی وجلې دي اسنه ما قتل کی ما خو مر کړی دی او بل زما د عجب لګنه خلی زما ضرور چې د دې جب صفا د هارون علی السلام کدا زما سره مرګړې کی نو دا بډې راخي الله جل شانه ورلو چې بالکل صحیح ده دا بدر سره کوم نو موسی علیه السلام ورغی فرعون لئی دعوت ورکو
فرعون انکار وکړ نه دا سره کړه به کړه روان شو فرعون چې کله ورغه دعوت ولا ورک فرعون مقابله شروع کړه خپل وزیر لوی فرعون حامان لا چې ولو یا بنگلا مالا جوړه کده په خو وختونه زور زمج د موسی علیه السلام الهو ګورم چې دا چرته لګي ګورم اخر الله جل شانه وی سرکشي کول نو منګه اونیول او په دریاب کې ټول خرق کړل ټول الله وي منتبا کړ تسنس شوخه نو فلما قضا هر کله چې پورا کړل موسی علیه السلام الاجل مقرر نیټه اجل هغه چې کوم نیټه مقرر کړي و هغه نیټي خو دوه اته کاله ولس کاله عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای وې د لسو کالو نیټه پورا کړل هغه پورا کړل وسار او روان شو به اهله د خپل کور والا سره ان سویل دو من جانب الطور د طور غرد طرف نارن ور د اصل کې ور نو رڼا و د الله جل شانه تجلی و خدای له ور ښکارا کړه قال لاهله ویل خپل کور والا لامكثوا اسار شي اني انست بشک ما ولید نارن ور لعلي اتيكم دې د پارا چې زراوړم تاسو لمنها د دې ورنا زبراوړم تاسو لمنها د دې ورنا به خبرین څه خبر د لارې لار ته ورکو او جذوه یا براوړم سکروټه من النار د ور لعلكم تسقلون دې د پارا چې تاسو ځانونه تاو د کئ فلما اتاها هر کله چراغ موسی علیه السلام د غور لا نو دی आवाज ورله وکړې شو د الله د خوانه आवाज وکړې شو من شاطئ الواد الايمن د دې خور د دې کندې د خي طرفنا د غاړې د کندې د خي طرفنا شاطئ غاړې لوي د غاړې د کندې د خي طرفنا یعنی د دې کندې د خي طرف غاړې نه ولا आवाज وشو فی البقعه المبارکه په مبارکه زمکه کې بقعه د زمکه ټوکړي لوي من الشجره د आवाज او شو د ونی د طرف نالته ونه و ایا موسی چې اے موسی انی انا الله بشکز الله رب العالمین قالون کیم د ټول مخلوقات ز الله ولا ځانو خود وان القي عصاك ولا الله دو معجزي ورکی بیا بیان شوه دی وان القي ودا چې اغرز وعصاك خپل امصاد فلما راها هر کله چې ولید د امصا تهتز چې خوځیدل مار دی جوړ شو کانها جان گویا کې دا چمچمار دی نو والله اغرز د مدبرن شاکون کې ولم يعقب شالین قتل یا موسی قلنا لفظ مقدر دے منگا اویل یا موسی اے موسی علیہ السلام اقبل مخامخ شولا تخف او میریگا راشا انک من الامنین بیشکت دا امن والاو نی راوالا دا امسا موسی علیہ السلام چی امسا رواغستلا ماری راونیو بیرتا امسا شو دیم معجزہ ولا اوس ورکه اسلک یدک داخل کا خپل لاس دی فی جیبک خپل گریوان کی لاس دی گریوان کې نه بس تخرج را ابوز بيضاء اسبن من غیر سوء بغیر د کم مرزنا وضمم الیک او پی وستک د خپل ځان سره جناحک خپل مټ من الرهب د یری د وجنا د دې څه مطلب دی د دې یو مطلب دا دی کله دې لاس د سپینوال نه تار ایر راځي چې دا څنګه مې لاس سپین شو نو بس بیرته خپل ځان سره یوځای کا ارانا به ختم شي نو وضمم الیک پی وستک خپل ځان سره جناحک خپل مټ من الرهب د یری د وجنا یو معنی دا ده او دویم مقصد مفسرین ودار چې کله پتا باندې یې راځي ار وخت چې پتا باندې یې راځي بس دا طریقه ده چې د خپل مټ دراخلو دي ځان سره نسي بس یې بس تا ختميږي دا طریقه ول الله ار وخت و دا چې کله لاړ دا تیر په مصر کې و دا وروړي مصر کې و تیر عمل تنو سره وځي شو عبد الله ابن عباس یې بوي وې دا طریقه یوازې د موسی علیه السلام نه زمونږ استاسو د پارم د چې چا باندې یې راشي وې دا کار دی چې الله یې را ختمي چې دا مټ دی راوغله خپل دې تخرق سره دې سونیسی الله به یې را ختمي فذانک برهانان دا دوا دلائل دی من ربک استا در رب د طرفنا دا دو معجزې شو لخوا اوله د امسا ولو د مد لاس الى فرعون دلته اذهبا لفظ مقدر ده اذهبا الى فرعون لار شي دوار فرعون لو ملئه او داغي د قوم سردارانو لا انهم كانوا يقينا ذو قوما فاسقين قوم نافرمان قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون